له سلهاوو ښځو څخه د یوې سروې په ترڅ کې دا پوښتنه شوې چې یا تاسو ته د غین په واسطه د کوس غول خوند درکوي که د ژبې په واسطه د کوس څټل. په دوی کې اکثریت ښځو په کوس کې له ژبې نه غین ته ډېره رایه ورکړې. مګر د اورل سیکس په اړه بیا هم غلې نه دي پاتې شوي او ویلي دي چې د څټلو له طریقه په ښه ډول اورګازم ته رسیږي. زیاتره ښځې دا غوره بولي چې د اورل سیکس یا د ژبې په واسطه د کوس د څټلو له لارې اورګازم شي او بیا له هغې پسو سره په کوس کې مقاربت یا دخول وشي. ځینې ښځې غواړي چې د سیکس په وخت کې د دواړه میکس وشي، سړی د لومړی کوس وڅټي بیا د دخول وکړي، بیا د ژبه پکې ووهي او آخر کې چې کله خلاصیږي غینې د کوس دن نه وي. ځینې ښځې بیا غواړي چې تاسې د غودخود چینل در سره سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ. هغه ښځې چې له اورل سیکس یا د خولې په واسطه د کوس له څټلو سره ناراحته وي، هغوی اصل کې دې ته پریشانه وي چې کوس به یې بدخونده، بدبویه او بدشکله وي. ځینې فکر کوي چې د سړي به دا کار نه خوښیږي نو ځکه یې غوښتنه هم نه کوي، او ځینې ښځې داسې هم شته چې له اورل سیکس څخه په رښتیا خوند نه اخلي او له دې لارې نه خلاصیږي. د خوشبویه محصولاتو کمپنۍ میلیونونه ډالر صرف په دې اعلاناتو لګوي چې ښځې قانع کړي چې له نامه لاندې دوی ډېر بدبوی کوي او په دې ډول خپل خوشبویه کریمونه او تولیدات خرڅ کړي. که چېرته سړي دا خوښوي چې د ښځې کوس وڅټي نو هغوی دې په دې قانع کړي چې دوی ته دا کار ډېر خوند ورکوي تر څو ښځې ډاډه شي او په ځان باور پیدا کړي. که چېرته ښځه بیا هم د خپل کوس د بوی په اړه اندېښمنه وي، د دې یوه لاره دا ده چې له شاور کولو او ځان مینځلو وروسته یا د شاور کولو په وخت سیکس ورسره وشي. ځینې ښځې له دې هم ناراحته کېږي چې سړی کوس له دومره نږدې ګوري، نو د دې لپاره غوره دا ده چې ګروپونه ګول شي یا کمه رڼا کې د اورل سیکس وکړي. په غربي ملکونو لکه اروپا او امریکا کې ښځې د سیکس په اړه ډېرې اوپن مایند دي. هغوی شاید په دې کې هیڅ شرم ونه کړي چې خپل سیکس پارټنر نه شرم وکړي، مګر د هندوستان او زیاتره آسیایي هیوادونو ښځې ډېرې شرمګیرې وي. د هندوستان هغه رنډیانې چې د پیسو په بدل کې سیکس کوي، داسې ښځې هم شته چې یوازې په شپه کې خپل ځانونه خرڅوي او سیکس هم د ګروپ ګول کولو په وخت کې په تیاره کې کوي. دا ښځې که چېرته لوسې وي او سړی ګروپ ولګوي، سمدستي ځانونه پټوي. کله چې د ښځو شهوت ختم شي بیا هم اورل سیکس خوند نه ورکوي، نو د دې لپاره چې د ښځې کوس وڅټئ اول یې په شوق او شهوت کې راولئ. بالاخره داسې ښځې هم شته چې هیڅ اندېښنه نه لري، فقط اورل سیکس خوند نه ورکوي او له غین پرته بل څه په کوس کې نه خوښوي، خو دا خوښوي چې تاسې د غودخود چینل سبسکرایب کړئ. اورل سیکس په پورن کې اورل سیکس په حقیقت کې پورن او حقیقت دوه جلا نړۍ دي. په پورن فلمونو کې اورل سیکس ډېر کم او ګډوډ وي. زیاتې ښځې په حقیقي سیکس کې له 30 تر 45 دقیقو یا له دې ډېر وخت اورل سیکس نه وروسته اورګازم کېږي، خو په پورن کې دا تر 1 دقیقې شاوخوا نه اوړي. د پورن یوې مشهورې لوبغاړې یو وخت ویلي و چې دا په حقیقي ژوند کې تر هغې پورې له دخول څخه اورګازم ته نه رسیږي تر څو چې تر 45 دقیقو پورې اورل سیکس ترلاسه نه کړي. مګر د همدې نجلۍ په سلګونه پورن فلمونو کې دا یوازې له 100 دقیقې اورل سیکس او دخول نه اورګازم ته رسیږي. د ښځې کوس ولې بدبویي کوي؟ کله چې ښځه ځینې درمل وخوري کېدلی شي چې کوس یې بدبویي وکړي. ځینې داسې دواګانې هم شته چې څوک یې وخوري رڼې میتیاز یې ډېر بدبویي کوي. د ځینو ویټامینونو په خوړلو هم کوس بدبویي کوي. د کوس بدبویي خوراک پورې اړه لري. یو کس وایي زما یوې ملګري به ورځ کې 2 ساعته ټینس کاوه چې کله به راغله له شاور اخیستلو مخکې به ما له هغې سره اورل سیکس کاوه او کوس به یې خوږ بوی کاوه. بله ملګرې مې چې سره له دې تازه شاور به یې کړی او بیا یې کوس بدبویي کاوه ځکه چې دې به غوښه ډېره خوړله. د کوس د بدبویي بله وجه د کوس ناپاکي هم ده، او یو بل لامل یې د غودخود چینل نه سبسکرایب کول دي. که چینل مو سبسکرایب نه کړ نو تاسې به له ډېرو داسې خبرو بې برخې شئ چې سیکس مزیدار کوي. نجونې چې څومره وخت د خپل مخ، لاسونو او پښو په فیشن او میک اپ لګوي، همدومره وخت که د کوس پاکولو ته ورکړي، دا ستونزه یې ختمیږي. کوس باید هره ورځ کات په کات ومینځل شي او هیڅ کات یې باید بې اوبو پرې نه ښودل شي. لومړی د نیغه کې خولۍ لاندې کات کې باید ګوته ووهل شي او د هغې ځای خیرې دې راپاکې شي. د دې ځای پاکوالی ډېر مهم دی ځکه چې د اورل سیکس په وخت کې همدا ځای ډېر زیات د خولې د تماس لاندې وي. د اورل سیکس په وخت کې باید دا ځای ډېر وڅټل شي ځکه چې همدا د خوند اصلي مرکز دی. دا ځای داسې دی لکه په سړیو کې چې د ناسونه ته غین پوستکی وي. که د سړي د ناسونه ته غین د سر پوستکی هره ورځ راکش نه شي او ترې لاندې ځایونه مینځل شي نو ډېر بدبویي کوي. همداسې د ښځو د نیغه کې د خولۍ یا کلیټورل هوډ لاندې ځای هم که پرې نه مینځل شي هلته خیرې پاتې کېږي او خوسا بوی کوي. همدارنګه د کوس شونډې باید یوه بیله شي او هره یوه بیله ښه پاکه شي.